بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، یو ځلې بیا د بیولوژي درس ته ښه راغلاست درته وایم. موږ تاسې په تېر ساعت کې د تخم لرونکي نباتاتو پر ډولونو باندې غږېدلي وو. د نن ورځې په درس کې به موږ تاسې ګرانو شاګردانو د تخم لرونکو نباتاتو تکثر یعنې ډیرښت، یعنې تخم لرونکي نباتات څنګه کولی شي چې ډیرښت وکړي، تکثر وکړي، نورې نوې منځته راوړي. نو موږ تاسې به پر دې باندې بحث وکړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، که ستاسو فکر یې تخم لرونکي نباتات د نړۍ په هر کونج کې شته، یعنې که چیرې موږ تاسې هر ځای ته ولاړ شو، که هغه غرونه یې، که هغه اوبه یې، او که هغه موږ تاسې د کورونو او باغونو شاوخوا سیمې، تخم لرونکي نباتات په هر ځای کې موجود دي. او ګرانو شاګردانو، که څه هم وچکالۍ پر دوی باندې راځي، خو بیا هم د دوی تخم له نړۍ څخه نه ورکېږي. په ټولو نباتاتو کې تر ټولو زیات نباتات په ټوله دنیا کې کم نباتات دي؟ تخم لرونکي نباتات دي. نو د دې علت څه دی چې تخم لرونکي نباتات په یو دومره لویه مجموعه باندې موجود دي په نړۍ کې؟ د دې علت ګرانو شاګردانو دا دی چې تخم لرونکي نباتات د هر ډول شرایطو سره ځان عیارولی شي. مطلب که پر دوی باندې وچکالي راځي، دوی مقاومت لري. که چیرې د دوی تخم مثلا په یو خاوره کې وکرل سي، هلته شرایط نه موجود، اوبه نه موجود، د دوی تخمونه کلونه کلونه هم په مځکه کې داسې روغ رمټ پاتېدلی سي. یعنې د دوی تخمو ته چې کله شرایط مساعد سول، دوی بیرته په یو نبات باندې بدلیږي. یعنې تخم لرونکي نباتات د هر ډول شرایطو سره ځان عیاري. او زموږ تاسې په ورځني ژوند کې موږ تاسې د تخم لرونکي نباتات څخه زیاته استفاده کوو. مثلا د هغوی د میوې څخه استفاده کوو، د هغوی د تنې د لرګیو څخه کورونو، همدارنګه په صنعت کې موږ تاسې په تېر ساعت پر غږېدلي وو. نو اوس زموږ تاسې د نن ورځې درس پر دې باندې دی چې موږ تاسې په دې علت باندې ځان پوه کړو چې څنګه تخم لرونکي نباتات په ټوله دنیا کې زیات دي، یعنې د دې تکثر او ډیرښت څنګه سوی دی. نو راځو مخکې له دې چې دې ته راسو ګرانو شاګردانو، موږ تاسې په نباتاتو کې دوه ډوله ډیرښت یا تکثر یا موږ تاسې وایو جنسي ډیرښت لرو. یو ګرانو شاګردانو زوجي تکثر دی، یعنې نارینه او ښځینه حجرات سره یو ځای کیږي، یو نوی نبات منځته راوړي، دې ته وایي زوجي تکثر. او بل ډول تکثر هم موجود دی چې هغه کې نه نارینه او نه ښځینه حجرات سره یو ځای کیږي، هغه ته موږ تاسې چې وایو غیر زوجي تکثر. د نن ورځې په درس کې به موږ تاسې د تخم لرونکو نباتاتو پر زوجي تکثر یا هم پر جنسي ډیرښت باندې وغږیږو. نو ګرانو شاګردانو، په جنسي ډیرښت کې دوه ډوله حجرات موږ تاسې لرو. یو نارینه جنسي حجره لرو، نارینه جنسي حجره لرو، یا موږ تاسې مذکره جنسي حجره ورته وایو. او بل څنګه حجره لرو؟ ښځینه جنسي حجره لرو، ښځینه جنسي حجره لرو. نو دا خبره زموږ تاسې د درس په سر کې باید د ټولو په یاد وي چې په جنسي ډیرښت کې دغه دواړه حجرات مهم دي. نو کله چې د نارینه جنسي حجره او د ښځینه جنسي حجره دا سره یو ځای سي، نو د دې څخه یو دانه تولیدیږي. دا دانه بیا وروسته په یو نبات باندې بدلیږي. نو کله چې دوی ته شرایط مساعد سوله او دا حجرات پاخه سوه، نو دا دواړه سره یو ځای کیږي. کله چې دا دواړه سره یو ځای سول، دې ته بیا موږ تاسې چې وایو زایګوټ وایو. نو تاسې ګورئ په زایګوټ کې څه شي موجود دي؟ په زایګوټ کې دوه شیان موجود دي. یو مذکره جنسي حجره موجوده ده، او بل څه موجوده ده؟ مؤنثه جنسي حجره. اوس نو کله چې دا دواړه حجرات سره یو ځای سول، د دې څخه دانه جوړیږي. او دغه عملیې ته چې نارینه جنسي حجره او ښځینه جنسي حجره سره یو ځای کیږي، دې ته بیا موږ تاسې چې وایو الکا یا زایګوټ. نو موږ تاسې وایو د دې څخه څه جوړ سو؟ زایګوټ جوړ سو. زایګوټ وروسته پرمختګ کوي، په دانه بدلیږي او وروسته نبات لاسته راځي. نو ګرانو شاګردانو، یو ځلې بیا یو تکرار کوو. موږ تاسې په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې تخم لرونکي نباتات پر دوه ډوله دي. یو موږ تاسې وایو چې ظاهر البذر نباتات، ظاهر البذر، یا موږ تاسې وایو ښکاره تخم لرونکي نباتات، او یا هم مخفي البذر چې موږ تاسې ورته وایو پټ تخم لرونکي نباتات. نو موږ تاسې هم په
ظاهر البذر کې جنسي ډیرښت لرو، هم په مخفي البذر کې چې لرو جنسي ډیرښت لرو. نو موږ تاسو په خپل وار سره یو ځلې په ظاهر البذر نباتات کې جنسي ډیرښت مطالعه کوو او وروسته بیا په مخفي البذر کې جنسي ډیرښت مطالعه کوو. اول راځو ګرانو شاګردانو په ظاهر البذر یا هم موږ تاسې ظاهر البذر ته جیمنیوسپرم نباتات وایو. نو په دې کې موږ تاسې تکثر یا ډیرښت مطالعه کوو. مخکې له دې چې موږ تاسې و ډیرښت یا تکثر ته ولاړ سو، یوه خبره باید تاسو په یاد ولرئ. دا ظاهر البذر نباتاتو ته موږ تاسې یو بل نوم هم ورکولی سو. ظاهر البذر نباتات ته موږ تاسې مخروطیان هم وایو. چې شي وایو؟ د دې بل نوم چې شي دی مخروطیان. ځکه د دې زیاتره کوم تخم چې لاسته راځي د هغې شکل مخروط ته ورته دی. نو په دې خاطر موږ تاسې ظاهر البذر نباتاتو ته مخروطیان هم ویلی سو. ګرانو شاګردانو اوس که چیرې موږ تاسې راسو د ظاهر البذر نباتاتو جنسي ډیرښت مطالعه کوو، یعنې د دې یو کیسه ده، دا به موږ تاسې بیان کوو. څنګه؟ تاسو دا یو مخروط فرض کړئ، دا یو ظاهر البذر نبات فرض کړئ چې د هغوی تخم موږ تاسو په سترګو لیدلی سو. اوس په دې مخروط کې دا مخروط چې دی دوه ډوله غوزې تولیدوي، یو لوی غوزې دي او بل کوچنۍ غوزې دي. نو زیاتره وخت په کوچنیو غوزو کې کم جنسي حجرات موجود وي. اوس دا زموږ تاسې کوچنۍ غوزه ده، په کوچنیو غوزو کې جنسي مذکره حجره ده او په لوی غوزو کې جنسي مؤنثه حجره ده. موږ تاسې اول په دې دغه کې ویل چې په جنسي ډیرښت کې په زوجي کې دوه شیان مهم دي، جنسي مذکره حجره چې دې ته موږ تاسې چې شي وایو سپرم، او جنسي مؤنثه حجره چې دې ته موږ تاسې چې شي وایو تخمه. نو په مخروط کې دوه ډول غوزې موجودې دي، په کوچنیو غوزو کې سپرم موجود دی، په لوی غوزو کې چې موجوده تخمه. اوس نو که چیرې مثلا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه باندې دغه سپرم د دغه تخمې سره یو ځای سي، یعنی سپرم د چا سره یو ځای کیږي؟ د تخمې سره یو ځای کیږي. سپرمونه راځي د تخمو سره یو ځای کیږي. نو موږ تاسو ویلي وه کله چې سپرم او تخمه سره یو ځای سي وروسته له دې څخه چې شي جوړېږي؟ زایګوټ جوړېږي. وروسته له دې څخه مثلا موږ تاسې وایو دا یې هم زموږ تاسې تخمه او دا یې هم زموږ تاسې سپرم. کله چې دا دواړه سره یو ځای سول دې ته موږ تاسې چې وایو زایګوټ. اوس نو زایګوټ قرار په چا باندې بدلیږي؟ قرار په یو لوی تخم باندې بدلیږي یا په یو لوی غوزان باندې بدلیږي. کله چې زایګوټ غټ سو د یوه زایګوټ څخه کیدلی سي چې یو تخم لاسته راسي، کیدلی سي چې ډېر تخمونه لاسته راسي. دا زموږ تاسې غوزه. اوس نو کله چې دا غوزه په تخم باندې واوښتل، وروسته نو دغه تخمونه د باد په واسطه او یا هم د نورو عواملو په واسطه باندې دا تخمونه پر مځکه باندې تویېږي. د شرایطو په مساعدېدلو سره چې مثلا د دې تخم ته اوبه ورسیږي، نورمال حرارت ورسیږي، نو دغه تخم قرار موږ تاسو په تیر درس کې ویلي وه چې تخم ته اوبه ننوځي او تخم پړسیږي، وروسته له تخم څخه چې پیدا کېږي ریشه پیدا کېږي. نو ریشه قرار نو ریشه هم قرار لاندې لومړنۍ او فرعي ریښې منځته راځي تر څو چې په چا باندې بدل سي؟ په ځوان نبات باندې بدل سي. نو وروسته ځوان نبات په یو لوی نبات باندې بدلیږي. دغه سایکل دغه دوران بیا تکراریږي. اوس نو تاسو راته وایاست موږ تاسو په مخروطیانو کې څو ډول غوزې درلودې؟ دوه ډوله غوزې وې. یو لوی غوزې وې، په لوی غوزو کې موږ تاسې کم ډول حجرات درلودل؟ مؤنث حجرات، مؤنث جنسي حجرات. او په کوچنۍ غوزه کې موږ تاسې مذکر جنسي حجرات درلودل. اوس په دې ټوله پوه شوه.
لکه څنګه چې تاسې ظاهر البذر یا جمنیوسپرم نباتات وینئ په دې کې نه ګل تولیدیږي او نه هم میوه د دې تخم چې دی حفاظت نه لري د انتقال لارې یې کمې دي نو په دې خاطر په دنیا کې ظاهر البذر نباتات ډېر کم دي یعنی د دې میوې څخه خلک استفاده نه کوي ګل نه لري چې حیواناتو مچیو همدارنګه پرندګان د دې استفاده وکړي نو په دې خاطر د دې د انتقال لارې کمې دي یوازې د باد یا د یو ښورولو په واسطه باندې د دې تخم انتقالیږي نو موږ تاسې وایو چې د دې ساحه چې ده چې ده محدوده ده د دې ساحه چې ده محدوده په څه معنی دی ډېر کم دي په غرونو کې یو وخت موږ تاسې مخروطیان وینو په ځینو ځنګلونو کې موږ تاسې مخروطیان وینو ځینې وخت ډېر وخت نه په اوبو کې هم د دې نالان یا درختې شته اوس نو زموږ تاسې په ګران افغانستان کې هم د ظاهر البذر نباتاتو ځنګلونه شته هغه په کونړ او په کوم ولایاتو کې شته په پکتیا ولایات کې ښه موږ تاسې د ظاهر البذر نباتاتو تکثر یا ډېرښت ویلي اوس موږ تاسې راځو ګل لرونکي نباتات کې تکثر که ستاسې په یاد موږ تاسې په تیرو درسونو کې دا ویلي وه چې ګل لرونکي نباتات مطلب مخفي البذر یا پټ تخم لرونکي نباتات ټول نومان یو مفهوم افاده کوي نو موږ راځو ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرم نباتات یا هغه نباتات چې تخمونه یې پټ وي په ګل او میوه باندې پوښل شوي وي موږ تاسې په سترګو نسو لیدلی اوس نو مهمه خبره دا ده په دې نباتات کې چې دغه تخمي نباتات چې د دې تخم پټ دی دوی ګلونه د ګل څخه وروسته بیا چې تولیدوي میوې تولیدوي او له دوی څخه موږ تاسې ډېرې استفاده کوو دا ګل او میوه په دې کې یو څه عجایبه ښکاري یعنی د دې تر ټولو مهم شی چې ګل لرونکي نباتات موږ تاسې په لومړي سر کې ویلي وو چې دوی په ټوله دنیا کې شته هر ځای د دوی تقریبا د دې نفوس په ټوله دنیا کې شته هر ځای که چیرې موږ وګورو د ګل لرونکي نباتات شتون هلته موجود دی نو اوس موږ تاسې وایو چې د ګل لرونکي نباتاتو تکثر یعنی ډېرښت چې یعنی دوی بیخي زیات شوي دي دا د ګل په واسطه باندې یعنی د دوی نارینه او ښځینه جنسي حجرات د ګل په واسطه باندې ساتل کیږي د هغې علت دی چې دوی په ټوله دنیا کې خپاره دي نو راځو ګرانو شاګردانو په ګل لرونکي نباتات کې تر ټولو مهم غړي هغه چې دی ګل دی اوس نو ګل له څو برخو څخه جوړ دی ګل له څلورو برخو څخه جوړ دی له څلورو برخو څخه جوړ شوی ګل له څو برخو څخه جوړ شوی دی له څلورو برخو څخه جوړ شوی دی راځئ ګرانو شاګردان تاسو دې شکل ته متوجه اوسئ که چیرې موږ تاسې راسو دا یو ګل فرض کو په ګل کې ګرانو شاګردانو څلور برخې شته په هغو کې موږ تاسې راځو حول دغه شنه برخه چې ګل یې احاطه کړی دی او دا پاڼې یې شنې دي نو موږ تاسې وایو دا د ګل تر ټولو هغه اساسي او مهمه برخه په دې کې موږ تاسې ګرانو شاګردانو څه وینو د ګل حفاظت وینو نو دغه ته موږ تاسې وایو د ګل لومړنۍ برخه ته چې وایو موږ تاسې کاسبرګ یا هم موږ تاسې کاسبرګ او یا هم سیپل ورته وایو اوس نو د کاسبرګ وظیفه څه شي ده د کاسبرګ وظیفه د ګل د نورو برخو ساتنه ده مثلا د ګل د پاڼو همدارنګه د ګل د نورو برخو دا ټوله ساتنه د چا په واسطه باندې کیږي د کاسبرګ په واسطه یا موږ تاسې کاسبرګ ته څه وایو سیپل نو وایو چې د ګل د پاڼو ساتنه یا هم حفاظت د چا په واسطه باندې کیږي د کاسبرګ په واسطه باندې کیږي او همدارنګه ګل نه پرېږدي چې زیاتې اوبه د لاسه ورکړي مثلا د میکروبونو څخه ساتي د نورو حیواناتو الوتونکو څخه یې ساتي نو عمده وظیفه د کاسبرګ د ګل احاطه کول او حفاظت دی ښه اوس نو د ګل دا زموږ تاسې کاسبرګ سو د دې کاسبرګ د دې ټولو پاڼو مجموعې ته موږ تاسې یو نوم ورکوو اوس کاسبرګ خو یوه پاڼه نه ده زیاتې پاڼې دي په دې کې زیاتې پاڼې دي د دې پاڼو مجموعې ته موږ تاسې کالیکس وایو چې څه وایو کالیکس کالیکس نو ګرانو شاګردانو د کاسبرګ د پاڼو مجموعې ته موږ تاسې څه وایو کالیکس په دې ټوله پوه شوه
اوس راځو کله چې موږ تاسې کاسبرګ د ګل څه ایسته کړو موږ تاسې ته یو بل شی لاسته راځي هغه د ګل پاڼې دي یعنی هغه نری پاڼې دي نسبت دا زخیمې دي د ګل پاڼې نری دي او ښه بوی لري د الوتونکو د ځینې الوتونکو د راجلبېدلو لپاره دا ډېرې مهمې دي چې د دوی په خپرېدلو کې د ګردې او سپرم په خپرېدلو کې دا ډېر مهم رول لري نو د ګل پاڼې یا هم موږ تاسې پیټل ورته وایو که چیرې ګرانه شاګردانو موږ تاسې د ګل د پاڼو وظیفه وګورو په ګل کې د ګل د پاڼو وظیفه څه ده د ګل د پاڼو وظیفه دا ده چې مختلف الوتونکي مختلف حیوانات د ګل د ښایسته بوی لپاره و ګلانو ته راځي نو کله چې مختلف حیوانات راله مثلا د شاتو موچۍ کله چې د ګل د بویولو دپاره راله او یا هم د دې د جلبونکي خاصیت دپاره راله نو د ګل وظیفه د نارینه او ښځینه جنسي حجراتو سره یو ځای کول او خپرول دي نو موږ تاسې وایو چې د ګل د پاڼو وظیفه چې شي ده د ګل د پاڼو وظیفه جلبونکی خاصیت لري څنګه خاصیت لري جلبونکی خاصیت لري دا جلبونکی خاصیت لري د ګل پاڼې څنګه خاصیت لري جلبونکی خاصیت اوس نو دا جلبونکی خاصیت زموږ تاسې لپاره په چیش کې پایده رسي د نبات په تکثر کې یا هم د نبات په تکثر او یا هم د نبات د تخمو په خپرېدنه کې د تخمو په خپرېدنه کې زموږ تاسې سره څه کوي ډېره مرسته کوي اوس نو که تاسو توجه وکړئ د ګل په پاڼو کې ګل له څو پاڼو څخه جوړ شوی دی نو د ګل د پاڼو مجموعې ته موږ تاسې کورولا وایو چې شو وایو کورولا نو بله خبره هم لکه څنګه چې موږ تاسې د کاسبرګ د پاڼو مجموعې ته کالیکس ویل د ګل د پاڼو مجموعې ته موږ تاسې کورولا وایو چې شو وایو کورولا د ګل د پاڼو مجموعې ته موږ تاسې کورولا وایو دا په ګل پاڼو کې دا یوه خبره په یاد لري چې د ګل د پاڼو مجموعې ته کورولا وایو ښه اوس نو د ګل هغه مهمې برخې ته راځو یو خو ګل پاڼې سولې کاسبرګ سو مهمه برخه د تذکیر آله او د تانیث آله ده نو دا خبر په یاد ولرئ چې ګرانو شاګردانو زموږ تاسې د نن ورځې درس تر ټولو مهم نکات دغه د تذکیر آله یا هم موږ تاسې د تذکیر آلې ته سټیمن وایو او د تانیث آلې ته موږ تاسې شو وایو سټیګما اوس تاسې وګورئ و دې شکل په دې شکل کې دغه جوړښتونه چې موږ تاسې دلته شانې کوو دغه جوړښتونه دا د ګل د تذکیر آله ده یعنی هغه آله ده چې په دې کې مذکره جنسي حجره جوړیږي نو اوس تاسې وګورئ ګرانو شاګردانو په د تذکیر په آله کې موږ تاسې څو برخې لرو د تذکیر په آله کې موږ تاسې دوې برخې لرو اوله دغه لومړۍ برخې ته دا یو خلطه ده چې په دې کې ګرده ساتل کیږي چې ساتل کیږي ګرده جوړیږي بیا وروسته پخیږي او بیا وروسته په کار باندې اچول کیږي نو دغه دلته موږ تاسې دې ته څه وایو کڅوړه د تذکیر د آلې کڅوړه او یا هم په بله اصطلاح دې ته موږ تاسې انتر وایو انتر او بل کله چې تاسو وینئ ګرانو شاګردانو دغه د تذکیر د آلې کڅوړه د یو آلې په واسطه د یو میلې په واسطه باندې د ګل سره مښتې ده دې ته بیا موږ تاسې وایو فیلامنټ دې ته څه وایو فیلامنټ اوس نو د تذکیر په آله کې څو شیان مهم سول دوه شیان یو انتر په انتر کې څه موجوده ده ګرده موجوده ده یا هم نارینه جنسي حجره او دوهم موږ تاسې څه لرو چې دا انتر د ګل د پاڼې سره موښلي دې ته بیا موږ تاسې څه وایو فیلامنټ اوس نو ګرانو شاګردانو په انتر کې څه موجوده ده په انتر کې نارینه جنسي حجره موجوده ده نارینه جنسي حجرات موجود دي موږ تاسې د تانیث آله د تذکیر آله ویل اوس راځو د تانیث آلې ته د تانیث په آله کې ګرانو شاګردانو په لومړي سر کې چې تاسې کم جوړښت وینئ دغه جوړښت ته موږ تاسې څه وایو دا یو سرشناکه جوړښت دی چې پر دې باندې د دې خاصیت لري چې نورې ګردې پر ځان باندې وچسپوي دې ته موږ تاسې وایو سټیګما
نو د تانیث په آله کې لومړۍ برخه چې موږ تاسې مطالعه کوو هغه د چا په نامه یادېږي؟ سټیګما. کله چې ګرده د انتر یا د کڅوړې څخه راغله نو اول دا پر چا باندې موږ تلي؟ پر سټیګما باندې. سټیګما هغه لومړنۍ برخه ده چې تخمه انتقالي چاته؟ تخمه انتقالي دغه یو اوږد میله یي جوړښت ده. دغه اوږد میله یي جوړښت چې د سټیګما څخه تر تخمدانه پورې غځېدلی دی دې ته بیا موږ تاسو چې وایو سټایل. نو دویمه برخه، اوله برخه د تانیث په آله کې چې شوله سټیګما. سټیګما. ښه، د سټیګما څخه وروسته چې کله چې ګرده یا سپرم و تخمدان ته رسیږي دغه اوږد میله یي جوړښت ته موږ تاسو چې وایو؟ دې ته موږ تاسې وایو سټایل. نو د سټایل په واسطه باندې ګرده چیرې رسول کیږي؟ دا مرکزي برخې ته یې موږ تاسې چې وایو؟ تخمدان. درېیمه برخه موږ تاسې د چا په نامه یادو؟ اووال او یا هم تخمدان. اوس نو ګرانو شاګردانو کله چې ګرده پر سټیګما ولګېدل د سټیګما څخه وروسته راځي سټایل ته، د سټایل څخه وروسته راځي تخمدان. اوس په تخمدان کې څه کیسه روانه؟ په تخمدان کې ګرانو شاګردانو مخکې لا د تخمدان په واسطه باندې څه شي تولید سوي دي؟ تخمې تولید سوي دي. تخمې یا هم کمې حجرات، جنسي ښځینه حجرات. اوس نو کله چې مذکر جنسي حجرات راورسیږي، مذکر جنسي حجرات راورسیږي هغه راځي د چا سره یو ځای کیږي؟ د تخمې سره یو ځای کیږي. نو په تخمدان کې زایګوټ جوړیږي. څه شي جوړیږي؟ موږ تاسې وروسته وایو زایګوټ جوړیږي. زایګوټ چې جوړ سو وروسته دا ګل قرار په چا باندې بدلیږي؟ په میوه باندې بدلیږي. نو ګرانه شاګردانو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ تاسې پر د جنسي ډیرښت باندې وغږېدلو، وروسته بیا موږ تاسې پر غیر جنسي ډیرښت او یا هم موږ تاسې پر غیر زوجي تکثر باندې وغږېږو. نو تر بل درس پورې مو پر الله پاک سپارم.